السلام علیکم دوستانو. امریکایي عسکر ووتل. طالبان له واشنګټن او نړۍ سره ښه روابط غواړي. طالبانو د سې شنبې په ورځ د اګست په 11 او د وژې په 9 له کابل هوایي میدان څخه د امریکایي ځواکونو وتل ولمانځل او دا د نورو یرغلګرو لپاره یو درس وګاڼه، مګر وایي چې له امریکا او نړیوالو ټولنې سره ښه روابط غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل زموږ د ټولو لپاره بریا ده. هغه په خپلو خبرو کې د طالبانو حکومت کولو په اړه هم ځینې اشارې وکړې. د کابل هوایي ډګر د طالبانو د بدري کتې په لاس کې دی او هغوی ته سپارښتنه شوې ده چې له افغانانو سره ښه چال چلند وکړي. ذبیح الله مجاهد دغه کتې ته په خطاب کې وویل افغانانو سره مهربان او ښه چلند وکړي، عام خلک د ښه چلند لایق دي. هغه همدغه راز طالبانو ته وویل تاسو د خلکو خادمان یاست، نه باید هغوی باندې تاسو ځانونه لوړ وګڼئ. سره له دې چې طالبانو د کابل تر نیول کېدو وروسته د خلکو په ټیل ماټیل او بیروبار کې د هوایي ډګر ځینې تاسیسات زیانمن شوي دي، خو طالبان وایي چې د کابل هوایي ډګر به ډیر ژر د ملکي پروازونو لپاره آماده شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د روان 2020 کال د اګست په 11 به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي وویل چې د امریکا وروستۍ پوځي الوتکه د ټاکل شوي وخت د ضرب الاجل څخه 1 دقیقه مخکې له افغانستان څخه ووتل.